السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله لرم چې تاسو به راتره جوړ او خوشحاله وئ. تاسو ګورئ تواب خان ټیکنیکل چینل. که تاسو تر اوسه پورې تواب خان ټیکنیکل چینل نه یې سبسکرایب کړی نو په دغه سبسکرایب علامه باندې تاسو کلیک وکړئ او دې په خوا کې چې کومه ګنټۍ علامه یعنې بیل آیکن راځي تاسو هغه ووهئ، د هغه نه بعد بل ووهئ چې تر څو زموږ هره یوه نوې اپډیټ شوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي. او دا لاندې چې زموږ کومې ویډیوګانې دي دا هرومرو تاسو در سره وګورئ او له خپلو ملګرو سره شیر کړئ. ډېرې مهمې ویډیوګانې دي دا ټولې تاسو در سره وګورئ او له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. او نن چې دا زموږ ډېره یوه مهمه موضوع ده، هیله لرم چې موږ سره دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ. نن چې دا زموږ دغه موضوع ده چې موږ څنګه کولی شو پیپال اکاونټ جوړ کړو. هغه په افغانستان کې موږ څنګه یعنې پیپال اکاونټ جوړ کړو، په افغانستان کې که کوم نور هېوادو کې موږ څنګه کولی شو پیپال اکاونټ جوړ کړو. نن ټوله طریقه په همدغه ویډیو کې تاسو ته ښیم، خو موږ سره به تاسو دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ. داسې نه وي چې تاسو ویډیو سکیپ کړئ بیا تاسو میسیجونه کوئ چې زموږ پیپال اکاونټ څنګه نه جوړېږي، داسې هغه مشکل لري دا مشکل لري. او له ټولو نه مخکې به زه تاسو ته وایم د پیپال اکاونټ جوړول یعنې کوم ویبسایټ چې ده د همغه لینک به زه تاسو ته په ډسکرپشن کې پرېږدم. د همغه څخه تاسو په ډېره اسانه طریقه ور داخل شئ او نوره طریقه موږ سره دغه ویډیو کې تر پایه پورې وګورئ. ویډیو به هېڅ نه سکیپ کوئ. راځئ چې ویډیو شروع کړو. نو ګرانو ملګرو، من دغه ویډیو کې تاسو ته د پیپال د جوړولو طریقه ښیله. هیله لرم چې موږ سره دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ. نو تاسو ته مې چې ما په ډسکرپشن کې کوم لینک پرېښی دی تاسو به دغه صفحې ته راولئ. په دغه صفحه کې به تاسو اول څه کوئ، تاسو به دلته خپل یو جیمیل اکاونټ ور واچوئ چې زه به یو جیمیل اکاونټ ور واچوم. حتما دا ویډیو موږ سره تر پایه پورې وګورئ. ویډیو له خپل ملګرو سره هرومرو شیر کوئ ځکه چې دی هم یاد کړي دغسې پیپال اکاونټ یاد کړي چې داسې جوړېږي. نو دا دی هم آنلاین پیسې وګټي له انټرنټ څخه. تاسو بیا په دغه ځای باندې کلیک کوئ. دلته چې تاسو څومره سخت پاسپورټ ور اچولی شئ، څومره سخت چې ښایي. زه به یو پاسپورټ تر ټولو نه مخکې به زه تاسو ته یو خبره وکړم چې د اول حرف چې دا باید غټ وي. د هغه نه بعد تاسو بیا نور حرفونه چې ورکوئ واړه حرفونه ورکوئ. نو موږ سره حتما دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ. دغه د کوم کوډونه چې تاسو ور اچوئ دا باید تاسو درته ولیکئ ځکه چې درنه هیر نه شي. دا باید تاسو ولیکئ در سره چې هیر شي بیا هم جنجال درته پیدا کېږي. بیا به تاسو موږ ته میسیجونه کوئ چې والا دغه پاسپورټ رانه هیر شي. نو تاسو پاسپورټ چې هر رقم را اچوئ پاسپورټ هم باید په دې طریقه وي. نو سخت وي، څومره چې سخت وي دومره ښه وي. زه بدل کړم چې بیا هم تاسو بیا راشئ په دغه ځای باندې هم کلیک وکړئ. تاسو به بیا راشئ په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. دلته به یو ټیک مار ولګوئ، بیا به تاسو په دغه ځای باندې کلیک کوئ. نو لږ صبر به وکړئ تاسو دلته. اوس به تاسو دلته راشئ، خپل نوم ور واچوئ. دلته به تاسو خپل زه به یو نوم ور یو 2 دقیقې به ویډیو سکیپ کړم چې زه دا ټول ډک کړم بیا زه تاسو ته ښیم. نو تاسو موږ سره وګورئ. نو یو 2 دقیقې ویډیو سکیپ کوم، ډېره نه سکیپ کوم ځکه چې د هغه ټوله فورم ډک کړم بیا زه تاسو ته بېرته ښیم چې تاسو یې داسې ډک کړئ. نو 2 دقیقې به ویډیو سکیپ. ګرانو ملګرو، لکه څرنګه چې تاسو وینئ ما دغه د فورم ډک کړلو، تاسو به هم دغه ترتیب سره ډکوئ دا فورم. لکه څرنګه چې تاسو وینئ دلته به تاسو خپل نوم تخلص، دلته به تاسو یو نوم ورته انتخاب کړئ چې په شي کې ماسټري یم چې هغه نوم غواړئ دلته ورته انتخاب کړئ. دغه خانه کې به تاسو نمبر ورته انتخاب کړئ. په دغه خانه کې به تاسو ادرس ورکړئ. دغه کې به تاسو زیپ کوډ دلته پاس به تاسو کوم شهر کې اوسېږئ ځای به ورته انتخاب کړئ. نو تاسو یې په همدغه ترتیب سره داسې ډک کړئ. نو تاسو به بیا راشئ په دغه ځای باندې کلیک وکړئ. لږ صبر به وکړئ چې تر څو موږ ته دغه اکاونټ جوړ شي. یو څو دقیقې به صبر وکړو چې تر څو
ګرانو ملګرو تاسو چې هغه کړو تاسو به دغه سفر راواوړي داسې دلته به تاسو هغه داسې شی ورته انتخاب کړئ په څه شي کې چې تاسو مهارت لرئ یعنې تکړه یې پکې نو زه به تاسو دغه انتخاب کړم دلته به هم تاسو ورته ولیکئ څه کې چې تاسو مهارت زیات یا نو تاسو دلته هغه نوره هم راځي موږ به دغه ورته انتخاب کړو تاسو به دلته افغانستان وهلی که څرنګه چې وینئ که تاسو کوم ویب سایټ لرئ به تاسو ور واچوئ دلته به تاسو خپل تولد کال ور واچوئ په هغه ځای کې مې هم ور اچولی دلته هم ور واچوئ هماغه چې غلط نه شي تاسو څخه که لږه غلطي کې وشوه بیا موږ ته دا اکاونټ نه جوړېږي تاسو څخه باید غلطي ونه شي دلته بیا به تاسو راشئ دغه ځای باندې کلیک وکړئ دا ځای وینئ تاسو دا هر څه مې چې خلاص کړه تاسو به په دغه ځای باندې کلیک وکړئ لږ صبر به وکړئ تاسو تاسو به دلته راشئ په دغه امضا باندې به کلیک وکړئ دا خو صحیح شو تاسو به دلته افغانستان انتخاب کړئ نو دلته تاسو وایئ چې تولد کال هر چې مو راچولی فقط دغه ځای کې تاسو یو هغه ورته انتخاب کړئ آی ډي کارت ورته وایي تاسو به دلته ولیکئ ایچي په نوم مې چې جوړ و هماغه به ورته ولیکو د ماسټر په نوم زموږ بخیر دلته به زه اوس ورته ولیکم هغه به ورته ولیکم ماسټر ما په هماغه نوم جوړ کړی زه باید هماغه ورته ولیکم تاسو همداسې ورته دې ځای که تاسو غلطي وکړئ نو تاسو پې دلته کوم غلطي چې تر ونه کړي چې غلطي وشوه بیا نه کېږي تاسو هم دغسې درته ولیکئ چې تاسو څخه غلطي ونه شي نو بیا به تاسو چې دا ولیکلو بیا به تاسو راشئ په دغه ځای باندې کلیک وکړئ نو دلته وایي چې تولد کال ور واچوئ د تولد کال به هم موږ ور واچوو ورځ یې شلمه میاشت یې څلورمه میاشت ده او کال مې لکه سره کوم څه چې هلته لیکلی باید دلته هم تاسو ولیکئ چې کال در څخه غلط نشي دا خو څلورمه میاشت ده څلورمه ده دغه څلورمه میاشت به انتخاب کړئ تاسو بیا راشئ دغه ځای باندې کلیک وکړئ لږ صبر به وکړئ چې تر څو موږ ته جوړ شي دا څو دقیقې صبر لکه څرنګه چې تاسو وینئ دغه زموږ ته پیپال اکاونټ جوړ شو اوس تاسو نو په دې کې چې هر څه غواړئ لکه څرنګه مې چې هلته لیکلی دغه دلته هم همغسې راغلو اوس فقط یو څو کارونه پاتې دي
تاسو ویډیو سکیپ نه کوئ دا څو کارونه هم زه تاسو ته ښیم خو ویډیو به نه سکیپ کوئ که ویډیو تاسو سکیپ کړئ بیا څه په تاسو بیا په څه نشئ پوهېدلی نو تر ټولو مخکې باید تاسو دلته راشئ په دغه ځای باندې کلیک وکړئ تاسو به یو خپل جیمیل ویریفای کړئ دغه کوم جیمیل هم چې تاسو دغه پیپال اکاونټ ته ورچولی دا باید تاسو دلته ویریفای کړئ نو لاړ به شو اوس به موږ دا جیمیل ویریفای کړو ګرانو ملګرو لکه څرنګه چې تاسو وینئ دغه موږ ته د پیپال میسیج راغلی تاسو په دې باندې کلیک کوئ دلته به لږ صبر وکړئ تاسو تاسو به راشئ دغه علامه باندې به تاسو کلیک وکړئ نو دلته چې تاسو اوس د پیپال ته کوم کوډ ور کوم پاسپورټ هغه به تاسو دغه ځای کې ور واچوئ نو تاسو پیپال اکاونټ چې دغه خپله ویریفای کیږي نو زه به یو څو دقیقې ویډیو سکیپ کړم چې تر څو زه همغه پاسپورټ ور اچوم پاسپورټ باید تاسو سخت ور واچوئ غټ پاسپورټ ور واچوئ څومره چې غټ پاسپورټ وي دومره ښه وي نو زه باید 2 دقیقې ویډیو سکیپ کړم چې تر څو همغه پاسپورټ ور واچوم چې کوم پاسپورټ تاسو ور اچولی وه به تاسو دلته ور واچوئ ور داخل به کړئ د هغه نه بعد به تاسو بیا راشئ تاسو بیا راشئ په دغه ځای باندې کلیک وکړئ یو څو دقیقې به صبر وکړئ تاسو جیمیل به نور ویریفای شي پیپال اکاونټ کې تاسو په اسانه طریقه نو خپل پیپال اکاونټ څخه کار اخلئ اوس زموږ چې دا پیپال اکاونټ ویریفای شو اوس که څرنګه چې تاسو وینئ دلته اوس موږ ته همغه اپشن نه راښیي دا لکه څرنګه چې تاسو وینئ موږ ته همغه اپشن اوس نه راښیي زموږ د پیپال اکاونټ چې دغه ویریفای شو نو تاسو هم په دغسې اسانه طریقه پیپال اکاونټ جوړولی شئ او د دغه څخه نور تاسو بیا خپل هغه کوم اپلیکیشن کې چې تاسو کار کوئ نو همغه څخه تاسو دغه ته په ډېر اسانه طریقې سره پیسې رالیږلی شئ زموږ داسې ډېر اپلیکیشنونه شته چې زموږ د پیپال اکاونټ پیسې یعنې پیپال اکاونټ چې موږ وغواړو همغه ته پیسې پرې ورلیږلی شو ما سره دومره زیات اپلیکیشنونه دي دغه په اړوند هم زه تاسو ته غواړم ویډیوګانې جوړې کړم په راتلونکي کې زموږ سره ډېر زیات اپلیکیشنونه شته د پیپال اکاونټ په اړوند یعنې چې پیپال اکاونټ موږ په دا اپلیکیشن کې پیسې وګټو پیپال اکاونټ ته یې ولګوم دغسې موږ سره زیات اپلیکیشنونه شته نو زه غواړم ځینې ویډیوګانې هم تاسو ته چمتو کړي یم چې همغه پیسې هم پیپال اکاونټ ته ځي نو دغه وه زموږ د نن ورځې ویډیو هیله لرم تاسو به خوښه شوې وي که ویډیو تاسو خوښه وي نو ویډیو ته به هرومرو لایک ورکوئ او دا زموږ تواب خان ټیکنیکل چینل به هم در سره سبسکرایب کوئ او د زموږ ویډیوګانې به د نورو ملګرو سره هرومرو شیر کوئ نو تر بل ویډیو پورې د الله په امان